بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دې ځای ته خبره را رسولې وه چې د کلام تعریف او د دې څلور شروط ده. کله چې په یو جمله کې څلور شروط موجود شي نو هغې ته کلام وایي. د دې نه پس دا خبره کوي و اقسامه ثلاثه، او کلام دا په درې قسمه باندې دی. دا اصل کې د کلام اقسام نه دي بلکې دا د کلماتو اقسام دي، ځکه کلام په درې قسمه باندې نه دی بلکې الفاظ په درې قسمه باندې دي. کله به لفظ اسم وي، کله به فعل او کله به حرف وي. نو دا اقسام هو ضمیر دلته کلام طرف ته نه ګرځي بلکې دلته محذوف دی. مطلب دا دی چې الکلام یتکون او یترکب من کلمات والکلمات ثلاثه اقسام. اصل کې تعبیر داسې دی. نو الفاظ دا په درې قسمه باندې د کلمې اقسام دي. لفظ په درې قسمه دی، یا به اسم یا به فعل یا به حرف. او د دې څه دلیل دی؟ مطلب که یو څوک تپوس وکړي چې مد دلیل علی ان اقسام الکلام ثلاثه، چې الفاظ دا په درې قسمه باندې دي. قرآن حدیث کې چې ته کوم الفاظ ګوري، یا به اسم یا به فعل یا به حرف. اگر که بعض علماو یو څلورم قسم هم بیان کړی چې هغې ته خلیفه وایي، خو بیا پرې نور علماو رد کړی دی چې دا خو اسم فعل دی. اسم فعل ته خلیفه وایي، لکه هیهات په معنی د بعوده باندې. نو دا څه جدا قسم نه دی بلکې دا اسم او فعل نه جوړ شوی دی. نو د دې څه دلیل دی چې الفاظ په درې اقسامو کې محصور دي؟ د دې دلیل استقراء او تتبع دی. استقراء او تتبع دې ته وایي چې علماو په قرآن او حدیث او په لغت عربی کې وکتل، نو هغې ته صرف دا درې اقسام میلاو شو. تتبعوا کلام العرب فوجدوا انه لا يخرج عن هذه الاقسام الثلاثه اسم وفعل وحرف. عربو په کلام او اشعارو کې وکتل، نو هغې ته صرف دا درې قسمونه میلاو شو او د دې نه علاوه نور اقسام ورته میلاو نه شو. نو دې باندې بیا اعتراض راځي، لکه ما دا خبره وکړله چې صح په معنی د اسکت سره راځي. دې ته اسم فعل وایي. دې ته اسم فعل ځکه وایي چې شکل یې خو د اسم په شانته دی، خو معنی د فعل ده، معنی د اسکت فعل دی. نو دې باندې اعتراض راځي چې لا یخرج عن کونه اسما فالاسم یشمل الاسم الخالص و اسم الفعل. دا صح چې دا کوم څلورم قسم نه دی، دا خو یا اسم کې داخل دی د یو جانبه او په فعل کې داخل دی د بل جانبه. دې د وجې به دا مخکې خبره کوي فالاسم یعرف بالخفض والتنوین ودخول الالف واللام وحروف الخفض. دې نه پس علامات الاسماء بیانوي چې اسم به ته په څه باندې پیژنې، ترکیب کې به تا ته څه پته لګي چې دا اسم دی. نو د دې څلور علامات ذکر کړي دي. یعرف بالخفض، اولنی علامه د اسم دا ده چې خفض به راځي. والبصریون یعبرون عن الخفض بالجر. د بصریانو طریقه دا ده، بصري چې کوم علما دي هغه جر وایي چې اسم په جر سره پیژندلی شي. لکه دا الفیه کې هم دا خبره کړې ده چې بالجر والتنوین والنداء وال للاسم تمیز حسن. په جر سره اسم پیژندلی کېږي. جر او خفض یو مطلب دی. جر راښکلو ته وایي ځکه چې ته د لفظ په آخر کې زیر راوړې که نه ته یې راښ کې، او خفض هم مطلب ښکته کولو ته وایي ځکه زیر ښکته یې که نه. نو دا مطلب دی چې کوم لفظ باندې زیر راځي که نه، نو پوه شه چې دا به اسم وي. حرف باندې زیر نه راځي او فعل باندې هم زیر نه راځي. بهرحال دې کې د علماو اختلاف دی د تعبیر کې چې خفض ویل پکار دی که جر. معنی یو ده. کوفین خفض وایي او بصرین جر وایي. فاذا وجدنا كلمه محفوظه عرفنا انها اسم. کله چې موږ ته یو لفظ مخې ته رالی په عربی ژبه کې چې هغه محفوظ یا مجرور یعنی زیر پرې راغلی، نو موږ ته به پته ولګي چې دا اسم دی. لکه مررت برجل کریم، دلته رجل دا هم اسم دی، کریم دا هم اسم دی، ځکه دواړو لاندې زیر راغلی دی. نو دا د اولنی علامت دی د اسم. اما رجل فلها علامه غیر الخفض لكن کریم مل على انها اسم. رجل چې دلته دی که نه، دلته چې موږ وویله چې مررت برجل کریم، دې کې دوه علامې پرتې دي. یو دا دی چې دې باندې حرف جر داخل شوی دی او حرف جر دا هم په اسم باندې داخلېږي. بل دا دی چې د دې نه لاندې زیر راغلی دی، تنوین راغلی دی. نو دا تنوین دویمه علامه ده، ځکه تنوین دا دوه زیره چې دي دا صرف په اسم باندې راتلی شي، په فعل او حرف باندې نشي راتللی. نو دلته رجلین کې دوه علامت دي، خو کریمین کې دا یو علامت دی.
ځکه دا صرف دلته مجرور راغلی ده، حرف جر پې نه دی داخل شوی. فاذا رأینا کلمة مجرورة او مخفوظة على تابع فهي اسم. کله چې موږ یو لفظ وینو چې هغه مجرور دی، اخر کې زیر راغلی دی، نو دا به اسم وي، ډایرکټ به پې حکم نه و چې دا اسم دی. دویمه نښه تنوین دی. تنوین دام د اسم د علاماتو نه دویمه علامه ده، او تنوین صرف په اسماو باندې داخلیږي. نو ته چې کله یو لفظ ویني چې هغه منون دی، مطلب په آخر کې تنوین راغلی دی، تنوین دوه زبره، دوه زیره، دوه پیشه دې ته وایي. نو پوه شه چې دا اسم دی. لکه هذا رجل، رجل دلته دا اسم دی ځکه تنوین پې راغلی دی. او کوم ځای نه موږ ته پته ولګي چې دا اسم دی؟ ځکه تنوین پې راغلی دی. او مررت برجل، دلته رجل دی کې دوه علامات دي، یو دا دی چې زیر راغلی دی او بل دا دی چې تنوین راغلی دی. بیا مخکې مؤلف فرمایي ودخول الالف واللام، د اسم دریم علامه دا ده چې الف او لام به پې داخلیږي. او بصرین دخول الالف واللام په ځای باندې دخول ال وایي، دا د هغې تعبیر دی. نو هغې ال وایي چې ال به په یو لفظ باندې داخل شوی، لکه رجل دی که نه، ته پې الف لام داخل که الرجل بشي. نو بصرین دې ته ال وایي او دا کوفین ورته الف لام وایي، دا دواړه تعبیرونه دي. نو بصرین وایي ان هذه کلمة مکونه من حرفین والکلمة من ينطق بلفظها. د هغې دا دلیل چې موږ ال د دې د وجې وایو چې دا ال دا د دوه حروفو نه جوړه شوې ده، او کم لفظ چې د دوه حروفو نه جوړ شي نو هغه به موږ په یو لفظ کې به راګیرو چې ال به ورته وي. او کوفین وایي چې نه، دواړه حروف دي او دواړه حروف به الګ الګ ادا کوو، نو الف لام داسې به وایو. بهرحال دا دومره دغه اختلاف نه دی. صار الكوفيون يختلفون أيضا في ألف قول الكتاب، ذلك الكتاب. الكتاب هل نقول الألف واللام أو نقول ال؟ إن كنت بصريا فقل ال، وإن كنت فقل الألف واللام. نو دغه خبره کوي دلته چې بصرین ال وی او دا کوفین الف لام وی په دې کې. نو دینه پس بیا دا خبره بیانوي چې حروف الخفض یعنی حروف الجر کم یو دي، یعنی هغه حروف چې کله په اسم باندې داخل شي او هغې له زیر ورکوي، نو هغه من دی لکه بیتین، او اله دی لکه اله بیتین، او عن دی لکه عن رسول الله، او علا دی لکه علا رجل، او في دی لکه في البيت، او رب دی لکه رب رجل، او با دی لکه بالله، او کاف دی لکه كأسد، او لام دی لکه لزید، او حروف القسم دی لکه والله بالله تالله. نو دا د اسم علامات، دا څلور علامات دي، او حروف الخفض هم دلته ذکر کړي دي. حروف الخفض هم دلته دا ذکر کړي دي. اوس دلته بعضې سوالونه دې باندې به کوم. یو کس دی هغې تا ته خط ولیکه او په هغې خط کې خپله قصه بیان کړې ده چې زه مکې ته لاړم، حج مې وکړه، زه واپس رالم. نو دې ته کلام ویلی شي که نه شي ویلی؟ جواب دا دی دې ته کلام نه ویل کېږي د نحویانو په نسبت باندې، ځکه دا لفظ نه دی. کس چې تا ته کوم خط لیکلی هغه لفظ نه دی، او کلام دپاره شرط دا و چې دا به لفظ وي. دا اولنی سوال شو دې درس حوالې سره، چې تا ته چا خط ولیکه، هغې کې ولیکل چې زه حج له تللی یم، حج نه واپس رالم، ټوله قصې بیان کړې ده، نو دې ته موږ کلام نه شو ویلی، ځکه کلام دپاره نحویانو شرط لګولی دی چې دا به لفظ وي. ما تقول فيما اذا قال لك شخص ان اجتهدت هل هذا كلام؟ که تا ته څوک وایي ان اجتهدت، که ته محنت وکړې نو دې ته کلام ویلی شي، حالانکې دې کې درې الفاظ دي. اجتهدت ته پکې فاعل دی، او اجتهده فعل دی، او ان حرف دی، نو درې الفاظ دي، دې ته کلام ویلی شي؟ جواب دا دی چې دې ته کلام نه وایي نحوین. اگر که دا لفظ هم دی، مرکب هم دی، خو دریم شرط پکې نشته چې مفید نه دی. نو دا خبره کوي دلته. ما تقول فی رجل، دریم سوال دا دی، یو کس دی عربي ژبه نه ورځي او پاسې د خطبه ورکوي، خطبه یې ورکړله، نو د دې کلام ته به موږ کلام ویو که نه به ویو؟ کلام به ورته نه ویو. ولې؟ اولنی شرط خو پکې موجود دی چې الفاظ خو استعمال کړل، خولې نه الفاظ راویشتل،
دویم دا دی چې مرکب دی، لرې خبرې وکړلې.